تاسو به د عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان وروړو د واقع د علماو نه ډیر اوریدلی روایت کې راځي د مکی مکرمه کافر راټول شو په دار الندوه کې ابو جهل هم ناشته عمر رضی الله تعالی عنہ هم ناشته د مکی نور سرداران هم ټول ناشته خبر دا کېږي چې ردی الګ خو زمونږ په منځ کې لوی اختلاف جوړ کړی دی چې داغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دغه زمونږ په دې علاقه کې ډیر انتشار جوړ کړی دی پلار او زوی د یو بل سره په جګړه دي خزه او خاوند د یو بل سره په جګړه دي زمونږ بوتانو زمون خدایانو ته بد ردی وي ته دې سمخنیوي پکار دی مشورې کیږي چې څه وکړو عمر را پاسې دو او دې توري نه یو کړس داسې وستو مړ سم مسله خو رخ کړی دا سم مصیبت خو رخ کړی دی دا یو الګ فکر دلنه درځي زما چې کیسه ختمه کم زما چې وس دا غسر راوړم ماتي دارون ندوه کې تاسو ته پیش کړم ابو جهل چې دا خبره ووري کنه وی عمر کو دا کار دی او کو زما د طرف سل او خان بتا ته په انعام کې میلوش سل او خان میلوش او د نبی سره ډیر سخت دشمنو کنه سل او خان درته په انعام کې در کوم کو دا کار دی او کو عمر رضی الله عنه تو وی او سل او خان را کوي او سل او خان در کوم یو سی تماشا کو چې دا غسر راوړم دار الندوین روته تورې داسې راغستی ده مکه مکرمه کې دا خبر خور شو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قتل پس نعوذ بالله عمر راوته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار ارقم کې د خپل صحابه کرام سره ناشته چې سو عمر راوته دي پلار باندې تیرې دو نو پلار کې سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنہ سعد رضی الله تعالی مخله ورغه عمر سکای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نوم مبارک ډیر په بدو الفاظ واغستو ډیر بد الفاظ ویل وی زما چې د پلان کې سر کلام کما چې داخلك تین وزګار کما او د مکه ته وزګار کما نبی علیہ السلام نو ډیر په بدو الفاظ واغس سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایلی عمر ته نشتله وی ولی نشمتله تر خمار اغست ولی نشمتله وی ته دغه خواله نشتله وی څنګه نشمتله وی ته زمانه څنګه تیریږي وی ختم ګره چې صاحب شوی کو تم بی دین شوی کو وی او زم صاحب شوی ما کو ترا ته بی دین وای یقینا ما د پلار نک دین پری خې دی او ما په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی عمر رضی الله عنه تور توکړی چې اول خستانه سر وما داغه سره به ورستو ګورم سعد رضی الله عنه تور راويستا نږدې و چې په دواړو په یو بل باندې د تور گزارونه کړې وي خو سعد رضی الله عنه ول یو پیغور ورکو وی عمره ما محمد پر دوا صلی الله علیه وسلم لومبه د خپل کور فکر وکا پیغور ول ورکو ول زما په کور کې څه چللې وستاغه اوخه او هغه خور دی مسلمان شوی دی زما خور مسلمان شوی او اوخه مسلمان شوی او عمر رضی الله عنه زما چلم به دغه کار تمام کما ورغه چې د خور د کور دروازه وکتاغه د هغه طرفه کونډه وا زنجیر ورغله و د توري په دی موټي باندې په دروازه گزارونه شروع کړو دنه خور پوښوا چې عمر راغه او هغه دنه د قران تلاوت کو استاد ول راغله و د عمر خور ته او د عمر رضی الله عنه ته قران خودو هغه استاد ته وی ته کوټه تلاړ شته پټشه زې خور یم او دای اوخه دې مونږ به سره ګورو خو ته پر دې سړی چې تا تاسو نه وای چې تا تاسو نه غته وی ټیک ده هغه کوټه ته دن نکو عمر رضی الله عنه ته ور کولاو کو چې څنګه وته ور کولاو کو کنه عمر رضی الله تعالی شروع شو په خپل اوخي باندې او د توري د موټه چې په دې باندې په گزارونه کې په خپل وخي خور چې وکتل چې یو طرف ته خاوند دی او بل طرف ته رور دی جګړه ده نو په منځ کې خلاصون شروع کو چې په منځ کې خلاصون کو عمر رضی الله عنه چې سپېړه توکله خور لیدا مخو عمر رضی الله ډیر عجیب زور دومره په زور سره سپېړه ورکړه چې د خور د مخ وشلې د دیونی ته داري شروع کړي د عمر رضی الله عنه په دې کپړو باندې او په دې مخ باندې د وینو هغه داري ولګېدي
چې ولګې دي نو دا خورې په جړا شوه وی عمره ووره که ته عمر ابن خطاب ته د خطاب زوی نه ګورې زم د خطاب لور یم ته وایي چې زه د خطاب زوی یم زورور یم زم د خطاب لور یم ګورې د چا نه کمه نه یم ما په ذره ذره کې مړه مې پکې خو د دین اسلام نه واپس کېږم کو مړه مې کې نه واپس کېږم عمر رضی الله تعالی چې خور ته وکتلو داغي جړه ته وکتلو دیوینو ته وکتل په زړه کې ترس راغی کېناستو خور ته وی عزت ټیک شو صحیح ده خدا کم کلام چې تاسو وی دا کلام مال لګرا کده تاسو سوي دا کتاب مال لګرا کا خوري وته وی نه درکو وی ولی نه راکای وی ته پلیتی کافری او الله تبارک وتعالى فرمای لا يمسه الا المطهرون دته په پاک سره لاس وروړي او ته پلیتی نو زکه تعالی نه درکو ویسو وکما ویلار شړم به اولم به غسل وک بیا به درته درکم عمر رضی الله تعالی غسل وکړو چراغ نو کتاب راواغس قران راواغس اوس استاد دنه چې د عمر رضی الله تعالی خبري ووري دي کنه ناغم پوښ چې د عمر د आवाज خو څه بدل غونته شو دا خبري خو بدل دي ناغم د کوټې نه وروته چاغه وروته نو چې څنګه قران کولاو کو پاغي الفاظ لومبي الفاظ پکې داو د سوره طه تلاوت ورته شروع کو د سوره طه عمر رضی الله تعالی چې دا تلاوت وورید کنه هغه قران په دومره اثر کو مطلب مسو د قران دویم خاصیت دا چې په نفس تلاوت د کافر مسلمان شوی دی چې عمر رضی الله تعالی د قران تلاوت ووریدو نو خورته وی تاسو دا پیغمبر کم زید ما ته اوخه چې زلاړ شم چې ایمان پر راوړم زه په ایمان راوړم نو دا لاړ شه په دار ارقم کې باغ ناشتي اوس په دار ارقم کې صحابه کرام د نبی اسلام سره ناشتي چې عمر راوته د ډیر زورور سړی دی کو سراغه مونږ بو سره سکو د جهاد حکم هم لاندې دی راغلی عمر رضی الله تعالی چې دار ارقم ته ورننه وته کنه نو صحابه کرام توري راويستي چې دغه راغه په نبی اسلام پس هغه توري راويستي او اراده وکړه چې په عمر حمله وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی خاموش ودرې گئی یو تن بسنه کوي ما ته را پرې چې زما خواله راشي عمر رضی الله تعالی چې د نبی اسلام خواله راغی کنه نبی اسلام د دې گریوان نه داسې ونیو وی عمر سدي اراده د پکم نیت راغلی نبی اسلام ډیر بهادر وخا نبی اسلام ډیر بهادر صحابه کرام فرمایي په موږ ټولو کې زیات بهادر چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویزل مدینه منوره کې یو درز وشو د دماکي आवाज وشو ایمون غلی د کورونو نه وروته رڼاګانې خو لګوري چې چلو شو وی چې قتل پدې کې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شاتور اسپان دي په بربند اسپان دي بغیر د زین نسور د زمون خواته ودریدو نبی علیہ السلام د اسنه را کوشو وی چې ودشه هیڅ مسله نشته ما غیر چا پیر د مدینه منورې نه تاو شو مرالما همغه رڼاګانې لګوري نبی علیہ السلام بیا غیر چا پیر مدینه منوره کتلی وا او په هغه اسورو چې زین پم نو دا اسورلی خو چرته کړی دا نه خو دا کړی کنه مصیبت تر پکې دادې ما دا اسورلی ډیر کړی دا اوس په برا سره سونه ولاړ اوس مصروف ډیر شوم اوس نشم کولای د اسورلی آسان کار نه دی ښا د اسورلی ډیر مشکل کار دی په زین باندې چې په اسروانی نو په دې بدن کې بدی وچ زینی خولي بدر نه بېږي او په بربن اس باندې بد ډیر کم خلک چې سورلی کول شي د بربن اسورلی خو ډیر ګران کار دی نبی علیہ السلام استخطل او زین په نو راغی امام مدینه منوره غیر چا پیرا او کتله راغ ډیر بهادر عمر رضی الله تعالی نه چاته پوسکو عمر رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله چې نبی علیہ السلام می دی ګریوان تلاش کو کنه او داسې جټکای راکړه چې عمر په کم نیت راغله وی قسم په الله د سر د وختونه وال ترخ پوری خولي رانه وتی دومره د نبی علیہ السلام روب ښا ایماته چې عمر په کم نیت راغله ایمان
د خولي وبیدل عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دا الله پاک پیغمبر ستا خواله راغلم چې کلمه راته وای ما ته کلمه وایا عمر رضی الله تعالی عنہ کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله چې عمر کلمه ویله غیر چا پیر د نری تکبیر اوازونه شو صحابه کرام خوشاله شول عمر مسلمان شو دا الله پاک پیغمبر دا دین اسلام حق دی او کنه دی نبی رسول الله فرمایل حق دی کنه بیا دنه په کوټه کې ولې ناسیو پټ پټ ولې ناسیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما ته د ښکارا اجازه لا نشته دی زه د ښکارا تبلیغ نشم کولای وی تاسو دنه کې نه عمر خلاړ وس اعلان کړي عمر خو اعلان کړي او چلال د خانه کعبه په خوا کې ودرېدو وی اے خلکو کو څوک مې نه پیژنې او مې پیژنې زه عمر ابن خطاب یم خلکو ته ډیر خدي پیژنې عمر ابن خطاب تاسو څوک نه پیژنې وی پیژنې مې او وی ووري ما کلمه ویلې د چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر مسلمان شوی دی کو پچا کې زوري نو رامخ کې ته شي او تورې راويستله د عمر وړاندې بیا څوک ورتل خبره مې درته څه کوله د عمر رضی الله تعالی د اسلام سبب چې ګرځیدل دی هغه نفس د قران تلاوت ګرځي نو دویم دا داسې کتاب دی چې د دې په تلاوت باندې الله کافر مسلمان کړی دی چې زه تو او الله به زموږ په دې ځل کې بدلون راولي کنه راولي ضرور به بدلون راولي دا دویم خاصیت ته د قران دریم خاصیت د قران دا دی چې الله تبارک وتعالى د دې حفظ ډیر آسان کړی دی حفظ آسان کړی دی مخکې چې څومره آسماني کتابونه ته دې حافظ بصیر د وخت پیغمبر وو د تورات حافظ صرف موسی علیه السلام وو د انجیل حافظ صرف عیسی علیه السلام وو د تورات د زبور حافظ صرف داوود علیه السلام وو نو د وخت پیغمبر چې بکله په لار باندې روان وو نو خلکو ورته ډیر په تعجب سره قتل وی وګورئ د آسماني کتاب حافظ روان دی خو چې کله قران مجید الله تبارک وتعالى نبی علیه السلام تورکو د وخت پیغمبر خو پرې دوا د وخت پیغمبر امتیان خو پرې دوا په امتیانو کې هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې بالغ شوی نه الله غد قران حافظان کړو الله غد قران حافظان کړو د دې وجنه علما وی کم ماشوم چې په یاد باندې قران یاد کو تدنه الله هغه کار واغس کم کار چې به الله د انبیاونه اغستو حافظ قران به صرف د وخت پیغمبر وو نن الله ستا بچي د قران حافظ جوړ کړي دي